الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم فمن پسوک چی بدله بدل کری اغا وصیت بعدما پس دینا چی سمعه وایو ارید فإنما پس بیشکا اثمه داغی گناہ علی الذین ہم پا اغی باندے دے یبدلون کم چی اغا بدلی ان اللہ بیشکا اللہ تعالی سمیع اوردن کے علیم پوہا دے سورہ بقرہ 181 نمبر آیت تے برانی آیت کی دو وصیت احکامات بیان شوی دی او دا آغا وقت نازل شوی ہو چی کلا دا میراث آیت لا نو نازل شوی دا دا ابتدائی دور آیت تے او ابتدائی حکم دے دیکھ درے خبر شوی دی یو خدا چی وصیت فرض دے دویم دا چی دا مور پلار او دا نور و رشتہ دارانو دا پارا وصیت حکم دے او دریم دا چی زیاد نہ زیاد دا مال دریم حصہ کو وصیت کی ورکولش لنبای خبرہ وصیت اغا فرضیت چی دے دا ختم شوے دے اس چینو صرف اور صرف مستحب دی چی یو کس دا وصیت کولو ارادہ لری نو دا آغا دا پارا مستحب عمل دے کچر دے ہو کی نو خکار دے گنی گناہ نشتے ہاں وصیت دا آغا خبرو چکم تعلق لري د الله رب العزت حق سره یا د بندگانو حق سره داغي وصیت کول اوسم واجب دي او هغه سره مثلا د چا په ذمہ د بل چا سره امانت ده چا ور سره امانت یې خده نو دل پکار دادی چې دی وصیت دیو کی کہ زما دا مرگ نہ پس دا امانت دے فلان کی کس دا حوالہ کرش یا دا چاہ حق دے نو دے دے وصیتو کی کہ دا فلان کی کس پا ما بانے دا حق دے اغلا ور کرش یا فرائضو کی دا تسپاتی دی فرض زکاة فرض منز فرض حج نو د دې د وصیت وکي چې دا ما ته پاتې دي زما د مرګ نه پس دی د دې فدیه ادا کړې شي یا د حج کوم معاملہ ده نو حج بدل لپاره دې سو کولې غلې شي دویمه معاملہ چې دې کې دا اغا د مور پلار او د رشتہ دارانو د پاره وصیت نو د مور پلار د پاره خپل میراث کې خپل وراثت کې اس وصیت کول دا منسوخ شوی دی خو هغه رشتہ داران چې کم وارثان ندي د اغې د پارا نن هم څوک وصیت کول غواړي نو هغه وصیت کول شي
دې کې دا ټکی خیر راغلی دی. خیر ډیر مال ته وایي، ډیر مال. نو یو کس سره مال لږ وي او هغې کې هغه درېیمه حصه بل دپاره وصیت وکړي، نو دا خو داسې ده لکه خپل وارثان محرومه کول دی. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام ارشاد فرمایل، مفهوم دا دی چې تاسو خپل اولاد د پاره وراثت کې سپریک دی، دا ډیره غوره ده د دې خبرې نه چې تاسو د هغې د پاره هیڅ هم نه پرېښودي او هغې سبا بیا بل ته لاس نیسي. یعنی سبا هغې د بل محتاجی د دې نه دی بچ کوي. که چېرې تا سره مال وي نو دا مال دی ته حواله کوي، دا نه چې دا تاسو وصیت وکړئ د بل چا دپاره او هغې سره دی غریبانان محرومه شي. د دې نه ځان بچ کول پکار. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ راله، یا رسول الله ما سره دی ډیر مالدار صحابي وای، زما صرف او صرف یو لور ده، زامن می نشته، نور وارثان نږدې نشته. زه دا غواړم چې درېیمه حصه لور ته پرېږدم او 2 حصې زه نورو دپاره وصیت وکړم. نبی علیہ السلام فرمایي چې نه نه، دا ډیر دی، لور دپاره نور سیوا کا. یا رسول الله زه نیمه لور دپاره پرېږدم او نوره نیمه زه وصیت وکړم. نبی علیہ السلام فرمایي چې اوس هم ډیر دی، نور سیوا کا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړه، یا رسول الله درېیمه حصه وصیت کوم او 2 حصې لور ته پرېږدم. نبی علیہ السلام فرمایي چې او ټیک ده، خدا درېیمه اوس هم ډیره ده. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ځکه اخیری عمر کې دا فرمایل که چېرې دا خلک د وصیت په باره کې د درېیمې نه څلورمې حصې ته راکوز شو، دا به ډېره غوره. ولی چې پیغمبر علیه السلام خپله فرمایلی چې دا درېیمه حصه وصیت کول بل دپاره دا ډېر. مقصد دا دی چې خپل کم وارثان دي حقیقي، هغوی دنه محرومه نشي، هغوی سره څه ظلم او زیاتې ونه شي. او بیا خیر یا زیات مال څه ته وایي؟ نو د دې حضرت قتاده رحمت الله علیه تر 1000 دیناره پورې د دې مقدار لیکل دی چې 1000 دینار دا ډیر مال دی، او د دې نه سیوای نه هغه ډیر دی، د دې نه چې کم دی نه هغه ډیر مال نه حسابېږي. ولې چې دا هغې کې هم ته درېیمه حصه بل له ورکې، دا وارثان به څه کوي؟ نو دا د وصیت حکم دی. هغه رشتہ داران چې کم په آیت میراث کې موجود دي چې د کومو حصے الله تعالی مقرر کړی دي، هغې دپاره وصیت نشي کولی. وصیت د هغې کس دپاره دی چې کم ستا په مال کې حصه دار نه دی، د هغه څه حصه الله تعالی نه ده مقرر کړی او هغه محتاج دی، یا ته د هغه نه خوشحاله یې، هغه له څه ورکول غواړي، نو درېیمې حصې کې زیات نه زیات درېیمه حصه دې نه سیوا نه، درېیمې حصې کې دننه دننه ته د هغه دپاره وصیت کولی شي. نو دا 3 خبرې په دې آیت کې بیان شو. اوس دې نه بعد الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې کم یو کس وصیت واورېد، کم یو کس دی وصیت باندې گواه جوړ کړی شو، دی دواړو د پاره د الله رب العزت طرف نه حکم داده چې گواهی او وصیت پورا مخې ته ورسوي. دی کې ګوره کمې بیشي ونه کوي، بل سره کستا نالګي ده یا دشمنی ده یا ته هغه نه خوښې، نو په دې بنیاد باندې اچا چې وصیت کړی دی د هغه وصیت ګوره بدل نه کړي. مثلا د مور پلار د پاره د درېیمې حصې وصیت کړی دی یا د نیم مال وصیت یې کړی دی، او دا چاته چې وصیت وکړه او کم کس په گواه دی، دی دواړه خپله کې دا مشوره وکړي چې نه دا نیمه دی له نه پکار یا درېیمه حصه نه ده پکار، دی له لسمه ډېره ده او د دې په ځای فلانکي له به ورکړو،
دی هغه وصیت بدل کړ. الله تعالی وایي چې داسې مه کوئ فإنما إثمه على الذين يبدلون. اوس د دې ګناه په دې بدلون کوونکي دی. چا چې دا وصیت بدل کړ هغه ګناهګار دی. چا چې وصیت کړو هغه جایز او صحیح طریقې سره انصاف سره وصیت وکړو، باغی باندې عمل کوونکي چې څوک دي او کم کس چې داغي گواهی ورکوونکي دی هغه اوس غلط بیانی وکړه د دې ګناه په دای باندې دی. او چاته چې ملاو شو کاغه نه دی خبر ده دینه نو هغه هم پکې ګناهګار نه دی. ګناهګار پکې اصل هغه دی چې کم گواه او گواهی پټول بدلول دا ډېر لوی ګناه، گناه کبیره، لوی لوی ګناهونو کې یو ګناه. قرآن کریم کې راځي ولا تکتموا الشهاده، د گواهی پټولو نه منع راغلی ولی چې دې سره دغه کس ګناهګار دی، د زړه ګناهګار دی او د دې نقصان نورو انسانانو ته دنیا کې هم رسی او د هغې د وجې کېدی شي د مال نه محروم شي، جایداد نه محروم شي، یا خپله کې دشمنی راشي یا نور څه نقصانات جانی یا مالی نقصان هغه ته ورسي. ځکه ولا تکتموا الشهاده، گواهی مه پټه کړئ. بیا دغه گواهانو ته الله رب العزت دا ارشاد فرمای ان الله سمیع علیم. کچره تاسو گواهی پټه کړه تاسو څه وایي؟ هغه لوی ذات موجود نه دی چې هغه سمیع دی. وړوکی نه وړوکی مخلوق د ګرځېدو د خبرو د आवाज هغه الله رب العزت دا هغه نه خبردار دی او هغه خدا سے خبردار او داسې اوریدونکی دی چې زړه کې خبره ده هغې باندې هم جب باندې ده هغې باندې هم زړه کې لانه راغلی ته تېنه نه خبر هغه تېنه خبردار او سمیع دی. د گواه هغه گواهی هم اوریده او کم وارث د پاره وصیت شوی دی هغه کم کس چې بستر مرګ باندې دی وفات کیدونکی دی هغه چې کم وصیت وکړه الله تعالی خو د هغه وصیت واورید. نو که اوس پکې تاسو څه تبدیلی راوسته څه بدلون پکې راوسته نو تاسو په دې کې ګناهګار یې او د دې مؤاخذه به الله رب العزت تاسو وصیت باره کې لږ ډېر احکامات نور پاتې دي ان شاء الله سبانی درس کې به وایو. الله تعالی دې مال او تاسو له ټولو مؤمنانو له او قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. فمن بدله پس څوک چې بدل کی هغه وصیت بعد ما سمعه پس د دې نه چې واورېد فإنما اسمه نو بشکا داغی گناہ علی الذین پا آغا خلق باندے دے یبدلون کمو چے پدے کے بدلن اکا ان اللہ بشکا اللہ تعالی سمیع علیم ہرس اوری او پا ہرس پوہ دے وما توفیقی الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.